حامد کرزی د سولې روانو خبرو کې افغانان میلمانه نه باید قربانه وي. جنګ په افغانستان کې پاکستان او امریکا پیل کړی دی او دوی به یې پای ته رسوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي نن د سولې او امنیت په اړه په یو جوړ شوي کنفرانس کې د خبرو پر مهال وویل امریکا باید د سولې په روانه پروسه کې رښتینې وي او دا باید د یو بل ناورین پیل نه وي. د ده وینا ټول افغانان باید ځانونه په سوله کې ګډ وبولي. دوی باید د سولې قربانه وي نه میلمانه. پخواني ولسمشر حامد کرزي همداراز ویلي چې دوی د سولې لپاره هر ډول همکارۍ ته تیار دي خو پر افغان سوله د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ معامله ورته د منلو وړ نه ده. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید د سیمې هیوادونه په تیره ایران او هند هم ګډ کړل شي. د ده په وینا سیمې هیوادونه د سولې لپاره هڅه کوي او دوی یې منندوی دي. خو له دې پروسې باید ایران او هند هم ګوښه ونه ساتل شي. حامد کرزي د سولې لپاره روانې خبرې هڅې خورا مهمې بللې دي او په وینا یې دا سوله په یوه نوي افغانستان بنسټ کیږي نو یاد بنسټ باید کوږ نه وي او د یو بل بحران سبب نه شي. هغه د سولې په پروسه کې د سیمې هیوادونو باور او اعتماد هم مهم بللی دی او وایي هیڅوک باید له دغې پروسې ویره ونه لري او امریکا ته هم پکار ده چې ټول ګاونډي هیوادونه ډاډه کړي. پخواني ولسمشر د افغانانو یووالی هم د سولې لپاره مهم شرط بللی دی.